دغه د والیبال میدان د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ کې د یادې ولسوالۍ اړوندې ښاروالۍ له داخلي بودیجې د ورزشکارانو د هڅونې او تفریح په موخه جوړ شوی چې 250,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی. دغه د والیبال میدان چې تاسو ګورئ نن معمولا افتتاح دغه میدان د قرغیو ولسوالۍ ښاروالۍ داخلي بودیجې نه جوړ شوی ده چې تقریبا په دې باندې 250,000 افغانۍ مالی لګښت راغلی او 2 میاشتو په موده کې کار تکمیل شو او تقریبا 4 طرفونو ته جالۍ ده لیدونکي خلک چې لوبې دپاره راځي 250 کسان شاوخواته دا ګنجایش لري چې دونه کسان به پکې جایږي. ورزشکارانو ته خو اطمینان ورکوو چې زموږ د قرغیو ښاروالۍ د دې تر څنګ ولاړه ده او ټول ضرورتونه به انشاءالله ورته پوره کوو. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي د یاد میدان په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وروسته به په یاد میدان کې بېلابېلې سیالۍ په ښه شکل ترسره کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت له حکومت او دغه راز د قرغیو ولسوالۍ ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو کورې ودان چې موږ ته دغسې یو معیاري میدان جوړ کړه. که څه هم په نورو کلونو کې موږ دلته تورنمنټونه جوړول ولې دغسې معیاري میدان موږ نه درلوده. د سیلبینو دپاره د میلمنو دپاره موږ د ناستې ځای نه درلوده. چوکۍ به هم راوړل به هم فرشونه راوړل. نو د ښاروالۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې په آینده وخت کې په خپل پلان کې دغه میدان ونیسي. دا ورزشي میدان ده د ښاروالۍ میدان ده چې لږ پراخه هم کړي او سیلبینو دپاره دغه مسافه د سیل د کېناستېدلو ځای پراخ کړي او چوکۍ زیاتې کړي تر څو پورې دغه مشکل د موږ حل شي. ورته وخت کې د قرغیو ولسوال ولسونو د ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې د ولسونو د هوساینې لپاره پروژې پلي کوي. راتلونکي کې پلانونه لرو د سړکونو په رابطه باندې چې دغه کوم ځای د ترمیم ضرورت هغه به کېږي. د کشمون او د علاقو دپاره مې اراده کړې ده چې هلته چونکې کارونه نه دي شوي هلته د سړکونو اراده ده انشاءالله د امبېړ باره کې دغه سړک اراده ده چې هغه جوړ شي. په دې نږدې ساحو کې نور هم دغه شانې د فروجو دغو اراده ده انشاءالله. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د قرغیو ښاروالۍ له داخلي بودیجې د سرخکانو په سیمه کې د 22 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سوداګریز مارکیټ د جوړېدو چارې هم پیل شوې وي.